د کیوټ مانو یو بل ویډیو مخې ته راغلی دا خپل خاوند سره پکې بېهودګي کړې ده، یعنی دغه اوس چې کومه معامله چلیږي د خپل خاوند سره چلیږي چې ویډیو هم راغلی. تاسو سره به ویډیو هم شریک کړو، تاسو ته په سکرین باندې د دې تصویرونه هم ښکاري چې د خپل خاوند سره کوم کارونه کړي دي او بیا داسې چل شوی دی چې د دې خاوند یو بل چا سره عشق معاشقه وه، یعنی یارانه یې ورسره. او دغه بله جینۍ چې ده حیات آباد په هسپتال کې نرسه ده، ځکه چې کیوټ مانو اوس په خپله یو ویډیو کې ویلي دي چې زه به دغه کومه نرسه چې ده چې نادیه نومې دی، د دې به زه ټول ریکارډ راوباسم او د خپل خاوند ته وارننګ ورکړی چې تا به هم شرموم او دا ښځه به دې هم شرموم، ځکه چې د خاوند د کیوټ مانو څه تصویرونه څه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې وایرل کړي دي او اوس مهال خلک لګیا دي دغه ویډیوګانې شیر کوي او د دې کومې غلطې بېهوده ویډیوګانې چې دي چې دې پکې ځان هم مکمل بربنډ کړی دی، د ځان یې تصویرونه ایستي دي، دغه خپل خاوند سره په موبایل کې پراته وو چې اوس مهال د دوی دواړو په خپل منځ کې څه ورانۍ راغلې ده. د دغه وراني نه پس بیا دوی دغه خاوند یې راپاڅېدلی دی، دغه تصویرونه یې ټول سوشل میډیا ته ورکړي چې دوی اوس په دې باندې لانجه چلیږي. کیوټ مانو دا هم ویلي دي چې مخکې ما په خپل خور باندې الزام لګولو او په خپله کورنۍ چې کومې د مور کورنۍ ده په هغې مې الزام لګولو او دا فکر مې کولو چې دا هر څه ما پسې خپله خور کوي، خو اوس ورته پته ولګېده چې دا یې خور نه ده بلکې خپل خاوند دی. نو دوستانو یو ښځه چې په سوشل میډیا باندې او خاص کر په ټیک ټاک باندې لایف راځي کومه بېهودګي خوروي، نو په دې کې خو بیا شک نشته چې یوه نه یوه ورځ به هغه د دې هر څه ښکار کېږي، شرمېږي به او بېعزته کېږي به. نو دا تازه ترین اپډیټ د کیوټ مانو په باره کې و چې ډېرو کسانو میسیجونه هم کول، غوښتل یې د دې باره کې معلومات وکړي او ویل چې موږ ته معلومات راکړه. نو تاسو ته مو د دې باره کې تازه ترین اپډیټ درکړل چې د کیوټ مانو ټوله واقعه او ټوله قصه چې ده هغه داسې شوې ده. ویډیو لایک کړئ، تازه ترین اپډیټ به تاسو سره په نور ویډیوګانو کې هم شریکو. دې دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي معلومات نوي او تازه ترین اپډیټ او ویډیوګانې تاسو ته په وخت میلاویږي. تر بیا راته اجازت راکړئ، د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. په لوی الله مو سپارم، د الله پامان.